الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وبعد. مونږ د او ذکر کوی د 90مه صفحه کې او مونږ ویل او چې دی لاحد المذکورین دا یو دوه ذکر سوي شیان چې ته راوړې په دو کې به یو مخیر کوي یعنی یو به غوره کوي. فقوله یو چا دا قول ذکر هذا حر او هذا دا آزاد دی او یا دا آزاد دی. مثلا یو چا دا مثال بیان کوي ځوان چې هذا ثوب او هذا دا جامه ده یا دا جامه ده. اوس په دې کې به یوه خامخا دې دوه کې به یوه جامه وي. بمنزلة قوله دا په منځه قول داسې د احدهما حر یو په دوی دواړو کې آزاد دی. د چې ویل هذا حر او هذا نو په دې کې وایي یو ازادیږي. وایي فکان له ولایت البیان وي به د لره ولایت د بیان یعنی اختیار د بیان د ته به مشري د بیان ورکول کېږي د متکلم لره. په دې کې به د وضاحت کوي چې کوم یو آزاد دی. وکلمة او کلمه د او چې ده فی النفی په جمله نافیه کې نافیه جمله خو پوهېږي چې لا ذکر سوي مخکې ځم لا اکلم هذا لا اذهب الى البيت یا لا اذهب الى السوق یا ما ذهب فلان یا ما یذهب. ګوره دا لا او ما چې ذکر وي دا نافیه راځي تا ته معلومې نحو کې. نو دی وایي دا کلمه د او چې په نفي کې راشي په جمله نافیه کې وی فی النفی توجب نفی کل واحد من المذکورین دا واجبی نفی د دې دواړو مذکورو شانو په جمله نافیه کې چې کله او رالی د او څخه ما بعد او دا وروسته چې کم حکم ذکر دی د دغه دواړو نفی راولي د دغه دواړو نفی راولي. یعنی جمله نافیه که نه په هغو کې بیا یعنی تخییر دی یعنی ولایت د بیان دی یعنی بیان ته ضرورت دی چې دی کوم یو لکه هذا حر او هذا دا جمله نافیه نه دا مثبت جمله ده دا آزاد دی او دا آزاد دی. نو اوس په دې کې د متکلم خپل اختیار چې کوم یو آزاد دی. او کله چې جمله نفی ذکر وي نفی جمله رااله د نفی جمله کې او راغلی نو په دې کې دی وایي دواړه مذکوره شیان چې دي هغه نفی واجبوي. او کلمه او فی النفی کلمه د او چې ده فنفی کې توجب واجبوي نفی کل واحد مذکورین هر یو د مذکوره شیونه کې دواړه شیونه نفی کوي. فلو قال که چیرې ده لا اکلم هذا او هذا زه د دې سره خبرې نه کوم او یا د دې سره خبرې نه کوم یحنث دی حنیث کېږي په دې وخت کې اذا کلم احدهما که چیرې د خبرې وکړې یو له دوی دواړو سره ځکه جمله نافیه ذکر لا اکلم دا نافیه ده هذا او هذا په نافیه کې د که چیرې د یوه سره هم خبرې وکړې قسم یې وکړي چې زه به د یوه سره خبرې نه کوم او بیا یې د یوه سره هم خبرې وکړې دی حنیث دی. ولې وایي دا په جمله نافیه کې ذکر دی دا او که چیرې جمله نافیه کې نه مثبته کې نو بیا بیان د متکلم ته ضرورت دی چې دی خپله خبره وکړي چې کوم یو دی مراده وي. وفي الاثبات دی خپل ذکر هم کوي د جملې په اثبات جمله مثبته جمله کې یتناول شاملیږي احدهما یو دوی دواړه مع التخییر سره د اختیار یعنی په یو مثبته جمله ده یو مثبته ده مثبته ضد د منفي ده. منفي جمله ته ویل کېږي چې لا او ما پکې راغلي مثبته خو ته ویل کېږي چې د ما او لا څخه فارغ وي. نو په دې کې بیا اختیار که قول لکه دا قول خود هذا او ذاک دا واخله یا دا واخله یا هغه واخله. اوس په دې کې خود هذا او ذاک دا جمله مثبته جمله ده یعنی نفي نه ده. که چیرې ما ویل لا تأخذ هذا او هذا بیا د دواړو څخه منفي کېدل ځکه نافیه ذکر و. خود هذا او هذا ذاک دا مثبته جمله ده نو په دې کې دی اختیار دی یا دا واخله یا هغه واخله. ومن ضرورت التخییر و دا یو قاعده تا ته بیانوي ګوره دا اختیار یعنی چې تا ته په اثبات کې اختیار تا ته درکوي عموم الاباحت په دې کې به اباحت ضروري دی یعنی چې دا شی به تا لره جایز وي هغه به حرام نه وي تا باندې. لکه اوس مثلا د مثال به څنګه لکه زه وایم چې دلته اوس غوښه پرته ده یو شټور کې غوښه ده ځان کل هذا او هذا دا وخوره یا دا غوښه وخوره. نو دې کې مثلا یو ځای کې د دې غوښه د غوا پرته ده یا د چیلي غوښه پرته ده او بل ځای کې دغه سره و څنګ کې د خنزیر غوښه پرته ده
نو اوس په دې کې تو خو وایې چې د اثباتي جمله کې ذکر بیا اختیار نو اختیار کې به ته د خنزیر غوښه نه خورې نه نو دی دلته شرط کوي وایي عموم الاباحت به وي یعنې دې کې به مباح شوي نه وي شارع به حکم پر کړی وي بیا به هغه شوي ته کوي یعنې تخییر په اباحت کې یعنې په اثباتي جمله کې چې جمله ثابته وي مثبته جمله وي په دې کې تأخیر کې دا شرط دی چې هغه کې به عموم الاباحت وي یعنې شارع او حکم پر راغلی وي لکه دا مثال ما دې غوښې دا ومن ضرورت التأخیر ضرورت د تخییر چې دی عموم الاباحت په کې كقول الله لك دا قول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ګوره یا 10 مسکینانو ته خوراک دی یا دغه رقم جامې دي یا رقبت څټ آزادول دي نو تخییر پکې راغلی ځکه عموم اباحت پکې دی ټول شیونه شارع طرف دي وقد تكون او کله وي او دا بمع مجازا او دا کله او دا مجازي په معنا د حتی سره وي او کله مجاز چې استعمال دا په معنا د حتی سره راځي لکه كقولي لکه دا خبره ده لا ادخل هذه الدار او ادخل هذه الدار زنه داخليږم دا کور ته او هذه او ادخل هذه الدار یا داخل شم دا کور ته ګوره دلته او راغلی دی مثلا جلال شیخ ته د یو چا میلمه د خپل کاکا ستا یو کاکا دی خالد نومیږي بل مثلا احمد نومیږي اوس تا دا قسم وخوړی چې لا ادخل بیت خالد او ادخل بیت احمد والله زه هغه ټیمه پورې د خالد و کور ته نه داخلیږم چې څو پورې د احمد و کور داخل شوی نه نو که چیرې وایي ته د خالد و کور ته داخل شوې دې وخت کې ته حنیسې ځکه د او په معنا ده حتی سره دی نو دلته یعنی تر حتی د غایې دپاره چې ته حتی ذکر کړي اول به ته د احمد کور ته داخلیږي وروسته به بیا د خالد کور ته داخلیږي اسان دی لا ادخل هذه الدار وادخل هذه تكون او بمعنى حتى دا دویم او چې لا ادخل هذه الدار او په معنا د حتی سره حتی ادخل هذه الدار تر دې ټیمه چې دې کور ته داخل شوی نه یم د احمد کور ته د خالد کور ته داخلیږي او بمعنى فلو دخل الاولى که چیرې داخل اول کور ته یعنې د خالد کور ته که ته داخل شوې اول ور حانثه دې وخت بیا ته حانث ولو دخل الثانیه که چیرې داخل شو دویم کور ته اول بر فی یمینه نو دې وخت کې دی بری وګرځېدی په خپل قسم کې یعنی قسم کې دی بری سلو او دی حانث نه دی وهم چې دی حتی للغایه حتی چې دا د غایې دپاره دی فی اصل الوضع په اصل وضع کې یعنی حتی چې دا د غایې دپاره راځي اصل وضع یعنی کم شی چې ایښودل سوی دی دغه دپاره غایه ده لکه وروسته مثال کې بیا ته پوهېږي وهذا اذا كان ما قبلها قابلا للامتداد دا د هغه وخت حتی د غایې دپاره راځي چې د دې مخکې دا قابل امتداد وي نو دا قابل للامتداد چې دی وایي په دې حتی کې وایي حتی د غایې دپاره راځي چې د اصل وضع یعنی وضع د دې غایې دپاره سوي وي لکه بیا مخکې وروسته دی مثال ذکر کوي هغه باندې بیا ته ښه پوهېږي وایي ما قبل قابل امتداد دا ما قبل د دې حتی به قابل امتداد دپاره وي معنا کشیږي به یا و ما بعدها صالح للغایه او وروسته دې حتی به صالح د غایې دپاره وي یعنی د مقصد دپاره راوړل سوی به وي كعبدي حر إن لم أضربك عبدي حر إن لم أضربك په دې 30 نمبر صفحه کې بیا حتی یشفع فلان اوس یو چا دا مثال ذکر عبدي حر إن لم أضربك و دا غلام به آزاد وي که ماته ونه وهلې د 30 نمبر صفحه کې اول حتی یشفع فلان که چیرې دا فلانی کس زما شفاعت ونه کړي دلته دې مثال کې اصل د مقصد داسې دی حتی یشفع فلان وی فإن لم يضرب اصلا که چیرې د وهل ونه کړه اصلا او ترک الضربه یا د پرېښودل دا وهل قبل شفاعت فلان مخکې د شفاعت د فلان یحنس حنس کېږي و دلته دا فإن لم يضرب اصلا دا خو قابل د امتداد دی او ترک الضرب قبل شفاعت چې دی دا صالح د غایې دپاره دی نو په دې وخت کې وایي که د ضرب اصلا پرېښوستل وهل یې ونه کړه د چا د یو چا د شفاعت د وجې وهل ونه دغو دا ویلي ولا
غلام په ما عذاب دی که ما ته ونه وهلې. او دا رقم تر داسې ټیمه چې یو کس ستا شفاعت ونه کړي. که چا شفاعت د ده وکړي او د دا وهل پرېښوستل نو په دې وخت کې دی هغه حنیس نه ګرځي. وایي که چیرې ده وهل پرېښوستل اصلا یې وهل ونه کړله قبل شفاعت فلان د یو چا د شفاعت نه مخکې یحنس حنیس کېږي. د 30 نمبر صفحه کې وایي فإن لم تستقم للغایة که چیرې دا حتی چې دا د غایې دپاره نه وه. دا حتی دا ډېره کمه راځي د عربي مثالونو کې، خو کله کله که راځي هغه په معنا سره هغه معنا وضاحت ذکر وي. نو فللمجازات بمعنا دا حتی بیا کله کله په معنای مجازي سره ذکر وي. هغه په معنا مجازي څه ده؟ کی معنا د کی سره، کی خو پېژنئ کی په معنا تعلیل سره دی. لکه الله رب العالمین فرمایي کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، نو کی په معنا د علت سره دی. وهذا او دغه حتی چې په معنا د کی سره راځي دا په داسې وخت کې اذا لم یکن ما قبل قابل الامتداد چې کله نه وي مخکې د دې حتی قابل د امتداد یعنې د کشېدلو، ولا مع بعد صالحا وروستی هغه صالح مصلح د غایې دپاره نه وي چې هغه د غایې دپاره صلاحیت ولري. وامکن حملها علی الجزاء ممکنه د حمل کول د دې حتی پر جزا باندې. دې وخت کې بیا حتی په معنا د جزا سره راځي. که قول کې لکه دا قول عبدي حر ان لم آتک حتی تغدیني، زما دا غلام به آزاد وي که زه رانلم تا ته حتی کی تغدیني. حتی په معنا د کی سره راځي یا د حتی دلته په معنا د جزا سره راغلی ده. نو دی وایي فاتاه که چیرې راغلی فلم یغده د ناشته ورسره ونه کړله یعنې سهار یې شی ورسره ونه کړل لا یحنس نه حنیس کېږي. نو دلته حتی په معنا د کی سره راځي. وایي فإن تعذر که چیرې دا متعذره وله یعنې په معنا د دلته صلاحیت د امتداد هم نو او صلاحیت د غایې هم نو او د جزا دپاره هم نه راکړله. وایي فإن تعذر که چیرې دا متعذر سو هذا دغه جعلت للعطف یا جعلت للعطف المحض، دا بیا د عطف محضې دپاره راځي. لکه موږ وویل چې دا بیا په معنا د فا سره بمعنى الفاء مجازا، دا په معنا د فا سره راځي. لکه فا موږ ویل چې دا د عطف دپاره وبمعنى وبطل معنى الغایة او دلته باطلې معنا د غایې که قوله لکه دا قول عبدي حر زما غلام آزاد ان لم آتک حتی اتغد عندك اليوم. نو دی وایي فاتاه رالی فلم یتغد عنده د ده سره ناشته ونه کړه علی الفور فی ذلک اليوم یحنس حنیس کېږي. یعنې دلته دا عبدي حر ان لم آتک حتی اتغد فاتغد، دا حتی چې دلته بیا په معنا د فا سره راځي. نو چې په معنا د فا سره یې کې بیا وایي که چیرې دا جمله استعمال کړه یحنثو دې جمله کې بیا دی حنیث ګرځي. او بیا 8 نمبر کې اله لانتهاء الغایه. دا انشاءالله العزیز دا وروستنی درس اسان دی. دې حتی کې څه غوندې لږ د پیچیده درس دی خو چې لږ په توجه سره واورېدل شي او بیا وروسته هغه شرحه تاسو وګورئ د دې متن لاندې شرحه، نو انشاءالله العزیز ډېره اسانه ده. وبالله تعالی التوفیق.